هغه کوم عمل دی چې د یخ په وجه باندې الله تعالی انسان ته دوه انعامات ورکوي یو دا سړی جهنمی نه وي او بل دا سړی منافق نه وي ترمذی شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمان دی فرمایي چې کوم کس 40 ورځې په تکبیر اوله سره لمونځ وکړو یعنی دای چې کله امام الله اکبر کو تکبیر تحریمه په دغه وخت کې مقتدی ورته ورسي امام سره په منځ کې شریک شي بیا دغه دمر زیات فضیلت ته چې کیم سره 40 ورځې پنځل مانځنه په تکبیر الله سره وکړو الله تعالی د انسان ته دوا انعامات ورکوي دوا براءت ورته ورکوي یو دا چې الله تعالی دا انسان د جهنم نه وسوتي چې د جهنم نه سړی باد شي په دانه غټ انعام چیر دی الله تعالی دغه بدله کې جنت ورکوي او په آخرت کې پټول نه غټ انعام جنت دی چې الله تعالی ته د جهنم نه وسوتي جنت ورکو او دوم انعام څه دی الله تعالی تو د نفاق نه بچ کوي دا سړی منافق نه وي دا پټول نه غټ انعام دی نو د تهجد د منځ داسې د تکبیر اولاد المنځ ډېر زیات اهتمام کوي بیا کچېره میشتوس په عام حالات کې تکبیر اوله دغه اهتمام کې بیا میشتوس ته په عام وخت کې د تهجد المنځ توفیق ملاويږي آل منځینه نوافل سنت مؤکده غیر مؤکده دغه د اهتمام کړل میشتو توفیق ملاويږي نو کمیش وسنه په دا عمل باندې معمولی لګیا شي به ان شاء الله د وخت پورې دغه میش د پورې ډېر غټ ذخیره وي نو 40 ورځې تکبیر اوله سره دغه ډېر زیات اهتمام کوي چې کله 40 ورځې وکړي بیا د توس عمل جوړ شي ان شاء الله بیا همیشه توس د جامع المنځ کوشش کوي